ګورې زمانو د ما نوم حاجي مورچاک ده حاجي مورچاک ګوره چې په کلي کې مې چاته سترګې ټیټې نه کړي تربور ته به ټیټه نه وایي تربور ته به قطعا ټیټه نه وایي پوه شوې دغه ولي خو نه دي ولي خو ته موږ تربونه دي دا بیا سبا ته منې اموخته کېږي ګوره د مشرانو بیخي احترام وکړي دا به ولا وایي چې ولا چپلوسي راته کوي رانه ډارېږي پوه شوې که چې د ټوکه د منې کوي چې سم جواب ورکوي سم یې بېزته کوي ته بد دې وکړل چې ټوکه دې رامته وکړه سترګې پرې ورسرې کوي ماشومان یې چې څومره دي که نه دا وایي دا وایي چې اوس نه تاسې د رتبې لاندې پوه شوې سبا یې سترګې ته ټیټې سبا ته نه ډارېږي بیا د منې اموخته کېږي د ما نوم کوم زده کړه د ما نوم حاجي مورچاک ده پوه شوې په کلي کې به چاته ټیټه نه وایي ښه داسې خبر دې کړه به سبا ته په تیږه په دا ښار ولم آفرین زوی دغه د ما تورزن زوی دی د ما نوم به په دې کلي کې دی جګوي آفرین ویوله په دې ساري ووله اوس چې په دې مزغې ووله زیزې ما ویلم دوه پسونه دې ورته حلال دې کړو سبا یې سسترګې ته ټیټې دغه به د ما زورور زوی ده دغه د ما مټې دي داسې تکړه سه لکه دی ویوله په دې سټې ووله منو ډېر کوچ او غوړي مې در باندې خوړلي ښه تربور ته ټیټه ونه وایي دا څه په غوږ ویل دې شروع کړي دي دا څه غوږ ویل دې شروع کړي که جنګ ته دې زړه کېږي خو سپین راته ووایه که جنګ ته دې زړه کېږي جګ څه زویه تا نه زه ولې کم یم بیا به درسره ګورم بیا به درسره زه ګورم زه به درسره ګورم نه مې درته ویل چې زموږ د پلار نیکه په دښمنان دي دلته یې موږ ته غاړې تازه کول دی موږ په غوږ ویلو نه مې درته ویل ده زه خدای کې رانه خلاصې سیفالله چې تا سره یې زه ګاز په ګاز نه کړم که نه چې داسې سټې به سره وباسو سټې ته مانه خلاصه ګورو به سره زویه پرېږدو خو نه تربور در باندې سر مات کړی سي لاس پسونه راولي نه پرېږدم په کور ورته ورخېږو په 5 کسانو کې سرونه ورته ماتوم یو هم نه پرېږدم ابا که ته پرېږدې که نه پرېږدې زه یې ولا کې پرېږدم د مرچک زمن دومره زوروره چې په ما سر ماتوي پرېږده به نه دا به دې به په کالو وي آفرین زوی آفرین تربور سړی ده ټیټه به ورته نه وایې ودرېږه لکه د سلام دې ولې ونه شو هلکه زه به دیدار سړی ما سره به چټي نه غږېږي ښه چېرته ځې ته دلته لږ شاته ودرېږه تا سره مې لږ کار ده ماما سلام علیکم ستړی یم چې څنګه کوم تربور مربور خو به نه څنګه سوې یخ سوې تاسو ما ته ډېر ښه معلوم یې تربور ته ښه تکړه یې پردي سړي ته بیا جګ هم نسې کتی ماما ولا ته ډېر ښه سړی یې لاسونه خو به دې نه یې خوږ سوي ولا ته ډېر ښه سړی سلام علیکم موږ ته خو به خدمات خو به دې نه یي سم په ادب غږېږه زه خو ډېر ښه 5 وخته لمونځ کوم شکر الحمدلله ډېر ښه سړی یم پوه شوې هغه ته به نه چې شته خوا دې خوا ګوري زه یم چې تربور چا لیدلی نه یم پردی سړی به یوسف پله پټی دی راسره شریک ده 2 څپېړې مې نور هم ووایه پروا خو نه کوي تا بیا یې تربور خبره وکړه تاسو به کله د تربوریت نه قرارېږئ خدای قرآن ته وګورئ لور دې څونه تېر سئ ولا حاجي صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه د ما نوم حاجي مورچاک ده پوه شوې چېرته دې مونږ په کلي باندې راغلې ډېر ښه کورت غوړي به هم نه منې وکړم زه ډېر ښه سړی یم پوه شوې خو ولا د کلي کې بیا خلک پیغورونه ورکوي وایي ته پلانکي نه ډارېږي په دې وجه کې نور مونږ تنبینیت څه کوو که نه مونږ د خلکو پیغورولو وجې چاته بدل نه پرېږدو تربور ته ویو یې که نه وایي نه اوس تا یو څاپېړه وویلم که ماته لږ هغه هم پې اخیسته دومره اخلاق خو راکېسته به د اخلاقه نه وي خو د خلک پیغورونه بیا کوي بیا سړی مجبور کړي چې هغه تربور سره لانجه وکړي د خلکو دا خبرې راپسې کوي د تربور کیسې زده کوي که نه نور ولا ته ښه سړی هغه تربورو سره مولا لانجه کړې وه بله ورځ سار هم پې مات کړی و که نه نو ولا هغه د که ته راغلی حاجي صاحب روغه دې راوکړه ولا ډېر به خوشحاله شو نور به د دې کارو لاس واخلو خدای دې وکړي چې ټول لاس کې واخلي صحیح ده روغه راکوي حاجي صاحب زه سبا درځم 2 پسونه درته علم داسې وزګړی ده زه خدای وزګړی سره ته چپه کړم پوه شوې ما نوم حاجي مورچاک ته په کلي کې مې څه پوښتنه وکړې ابار کلي کې مې کور ته پوه شوې هر سړی مې پېژني چې ته به دې راولي د ما حجرې ته ښه 2 پسونه درته عللو مې مونږ روغه به راوکړې خدای دې ښه درسره وکړي خدای دې ښه درسره وکړي خدای دې ډېر ښه درسره وکړي حاجي صاحب